كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هر زمانه کې د حق او د باطل یو معرکه روانه څنګه چې حق مخ په وړاندې ځي دغه شان باطل هم په مقابله کې سر راوچتوي او دغه رنګه باطل پرست قوتونه هغه د اسلام په مقابل کې په مختلفو شکلونو او رنګونو کې راښکاره کیږي او د اسلام خلاف په مختلفو طریقو باندې پراپیګنډې کوي دې دپاره چې د مسلمانان په خپل دین کې متردد کي او ګډوډي کي، شکوک او شبهات ورته ورچوي د قرآن او د حدیث په باره کې. او دا څه نوې خبره نه ده، د پخوا نه دغه شان ته را روانه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې که موږ وګورو د مکې مشرکانو به هم شبهات خلکو ته ورچول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په مقابل کې، دې دپاره چې دا خلک د نبي صلی الله علیه وسلم ملګري نشي، اطاعت یې ونه کړي. دغه رنګه د هغې نه وروستو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وفرمایلو، هلته منافقان یهود دا هغه خلکو چې هغوی به په مختلفو طریقو د مسلمانانو ذهنونو ته هم شکوک او شبهات ورچول او سوالونه او اعتراضات به پې کول. او کله به ډایرکټ د نبي صلی الله علیه وسلم خواته راغه چې موږ له د دې سوال جواب راکړه او د دې جواب راکړه او د دې جواب راکړه. دا د دې دپاره چې دوی د نبي صلی الله علیه وسلم د رسالت دا شان مشکوک کي د خلکو په ذهن کې. نبي صلی الله علیه وسلم ته خو الله وحي فرمایله، نو هغه جواب به راغو او هغوی ته به هغه جواب میلاو شه. کله کله قرآن کې الله فرمایي داسې به موشوله چې یهودیان به راغه او د نبي صلی الله علیه وسلم سره به کېناسته مجلس کې، یا منافقان. دلته به خبره یو شان وشوله او چې بهر به ووته نو خبرې له به غلط رنګ ورک. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې د امتحان او ازمایش دغه شانته و، دا د اهل حقو تاریخ دغه شانته دی. او که موږ او تاسو وروستو ادوار بیا وګورو نو وخت په وخت د اسلام دشمنان په مختلفو شکلونو کې ښکاره شوي دي. او دا موجوده دور خو د فتنو دور دی چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم د فتنو تذکره فرمایلی و هغه ټولې راښکاره شوې. یو فتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د انکار حدیث ذکر کړی وه، د الله د نبي د خولې خبره وه، نو هغه پوره شوله. د الله نبي وفرمایل داسې کسان به راځي په دې امت کې چې په صوفه باندې بناستی او په پالنګ بناستی او ډډه به والی مندا د عیش او عشرت ژوند به د مزو د دین د پاره به نه کوم خواري کړي، نه به مطالعه، نه به تحقیقي د نبی علیه السلام احادیث ته بس پک ګوري.
د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا به هغه خلک چې تاسو ته په ظاهره کې داسې غوړې زیړې خبرې کوي چې په هغې به تاسو دوکه کیږئ تاسو ته به وایي چې ګوره چې څه په قرآن کې حلال دي هغه حلال دي او څه چې قرآن کې حرام دي همدغه حرام دي نور اخوا حلال او حرام نشته منه د احادیثو نه به ستاسو توجه اړئ د نبي علیه الصلاة والسلام د اطاعت نه به ستاسو توجه اړئ خو ډایرکټ به د قرآن نه انکار نه کوي نوم به د قرآن اخلي او د قرآن په نوم باندې به هم د نبي علیه السلام د اطاعت نه اړئ دا د الله نبي فرمایلي چې داسې یو سړی به یو په خپله کټ او پالنګ باندې مناستي علی اریکته او شعبان به موړ به په خېټه باندې ښه داسې مست به ښکاري دی شکل او حلیې ته ګورې ښه مست به دغه موړ خېټه او دغه مست انسان به خلکو ته څه وایي چې نه مړه بس قرآن کافي دی که نه او زمونږ احادیثو ته ساجت دی نعوذ بالله من ذلک او یا به داسې انداز کې خبره کوي چې د دې مسلمانانو د خپل نبی صلی الله علیه وسلم هغه عظیم میراث چې هغه علم دی د نبی علیه السلام د احادیثو په شکل کې او د برکت سبب دی او د امت د نیکو اعمالو سبب دی په هغې باندې به د امت بدګماني پیدا کوي دا د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي او داسې خلق د الله نبی دا هم فرمایلي دا به وروستو زمانو کې راځي او دوی به دا قرآن ډېر وایي خو دا به دې خوله کې صرف وایي د دې مرۍ نه به ښکته نه ځي منه دې زړه کې به د قرآن سره هېڅ مینه نه وي خو خلک به پرې دوکه کېږي ځکه نن سبا خو د جاهلانو اکثریت دی که د پویه خلکو تاسو نه تپوس په دنیا کې پویه خلک ډېر دي که ناپویه ناپویه ډېر دي دا په هره زمانه کې قرآن هم دا وایي واکثرهم لا یعقلون الله فرمایي اکثر دې خلکو کې بې عقله دي الله رب العالمین فرمایي اکثرهم لا یعلمون اکثر بې علمه دي وقلیل من عبادی الشکور لږ بندگان شکر گزار دي اکثر ناشکره دي معاملاتو په باره کې الله فرمایي چې دوه کسه په کاروبار کې شریک شي اکثر د یو بل حصې خوري یو بل نه غلا کوي خو الله فرمایي الا الذین آمنوا وقلیل معهم لږ کسان به داسي چې په شراکت کې به د یو بل مال ته نه غله کېږي او الله فرمایي دا لږ دي ګوره په کاروبار او تجارت کې هم الله وایي ښه خلک ډېر دي که لږ دي لږ دي وایي همیشه دپاره د اهل حق دا په حق چې رواني نو دا به لږ خلک چې پوهېږي اکثر خلک خو بس په خبرو دوکه کېږي ظاهره کې داسې غوړې زیړې خبرې واوري دا یاد وساتئ دا الله رب العالمین د دین دفاع ده په موږ باندې فرض ده او چې څوک د اسلام خلاف شبهات کوي نو موږ له پکار ده چې د هغې جوابات وکړو د چا سره خو زموږ ذاتیات نشته خبره د دین ده خبره د قرآن او د حدیث ده او د نبی صلی الله علیه وسلم د ناموس ده په دې وجه په موږ باندې فرض ده ما مخکې دې ملګرو ته بار بار ویلي چې موږ نه د چا نومونه اخلو نه د چا ذاتي هتک کوو نه یې بېعزتي کوو نه کنزل ځکه دا موږ ته دین نه دي ویلي دا موږ ته د اخلاق نه قرآن راښودلي نه راته خپل نبي صلی الله علیه وسلم راښودلي خو هغه خلک پیژندل په کار دي چې کوم خلک ګمراه دي او دا یو شخص نه دی دا یو فکر دی دا فکر به پیژنې ځکه زموږ شخص سره کار نشته الله رب العالمین دی آیت کې فرمایي کوم چې ما ولوسته د سورة النساء الم تر الى الذین آیت نه ګورې هغه کسانو ته اوتو نصیبا من الکتاب چې ورکړی شوی ده ورته یوه برخه د کتاب نه منه په پوره کتاب نه پوهېږي پوره عالم نه دی ځکه صحیح علماو ته چې کینې هغه یو شان خبرې کوي دی پکې اوتې بوتې بل شان خبرې کوي نو دی صحیح عالم نه دی هسې یو برخه شان د کتاب ورکړی شوی منه صرف د مولیانو په دې لیسټ کې نوم راغلی یا د مفتیانو په دې لیسټ کې صرف دا نوم راغلی دی بس نوم والا او لږ علم والا دی اوتو نصیبه من الکتاب یو برخه د کتاب باندې لږ پوهېږي جوور علم یې نشته الله فرمایي الله فرمایي دا خلک چې کوم دي یشترون الضلاله دی ګمراهي اخلي ښکاري عالم او دی اخستونکی او خوښونکی د څه د ګمراهۍ دا د الله کتاب وایي یشترون الضلاله او دا ضلالت که صرف دی پکې مبتلا وی خو نه زه بیا هم دومره خبره نه وه صرف دی به په خپله یوازې ګمراه وی خو چې کله دا خپله ګمراهي راښکاره کړي او نور خلک هم د ځان سره څه کړي ګمراه کړي نو دا خطرناکه خبره ورپسې الله بیا دا فرمایي ویریدون ان تضلوا السبیل په خپله یوازې ګمراه نه دی که نه متعدي ګمراه دی او دوی دا غواړي چې تاسو هم د سمې لارې نه واړئ ستاسو هم په دې دین کې شک پیدا کړي د الله په دین کې هم ګډوډ کړي دا خطرناک خلک
خپله خو دی ګمراه خو بل هم ګمراه کوي. هغه د اردو یو شاعر وایي چې هم تو ډوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ډوبیں گے. مونږ خو ډوب یو غر کې خو تا به هم ځان سره ډوبومه تا به هم ځان سره غر کومه. نو الغرض مقصود مې دا دی خپلې خبرې ته راځم. دې ورځو کې دا مسله ډېره ګرمه ده او خلک موږ نه تپوسونه کوي چې یاره بعضې مولیان داسې وایي چې دا په انډیا کې کومې هندوې د نبي علیه الصلاة والسلام ګستاخي کړې وه نو هغه هندوې وایي دا ویلي چې دا ستاسو کتابونو کې لیکلي دي او په صحیح بخاري کې راغلي دي چې د ام المؤمنین سیده عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها عمر 9 کاله و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واده کړله. موږ بالکل صحیح ده دا خبره خو زه نه کوم دا خو بخاري نه کوي امام بخاري دا خو یوازې امام مسلم نه ده کړی دا خو ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها په خپله وایي. دا حدیث چا ویلی دی دا قول د چا دی په خپله یو انسان په خپل حالاتو ښه خبري که نه. خپله ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمایي زما عمر 6 یا 7 کاله و دا بعض روایت کې 6 بعضو کې 7 راځي. د عربو یو عادت زده کوي چې کم خلک په عربیت او د عربو په لغت نه پوهېږي دلته هم خطا شي چې ګوره بعض روایت کې 6 راځي بعضو کې 7 راځي. دا د عربو طریقه ده چې دا مینس کې نصف عدد دا کسر حذف کوي. معنا دا د 6 نه بره او د 7 کالو نه کم عمر د عایشه رضی الله تعالی عنها چې دې وخت کې صرف رشته وشوله په مکه کې څه وشوله صرف رشته وشوه او بیا په مدینه کې ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها وایي زما عمر 9 کاله و او ما ځنګلې لوبې مې کولې په ټال کې او زنانه ورا دغه کړم او تیار یې کړم د دوحا ټیم او د ساخت او د نبي صلی الله علیه وسلم کور طرف ته روانه کړم. او دې باره کې خو ته حدیث واوره چې دا رشته ورله کړې چا ده تاسو ته پته دا رشته چا کړې ده عایشه رضی الله عنها دا الله سبحانه وتعالی دا نبی علیه السلام په خپله خوښه داسې نه ده کړې. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خوب کې مې ولیده او د پیغمبر خوب صحیح وحی وي. زما او ستا خوب حجت نه دی د پیر او د ملا خوب حجت نه دی خو د نبي خوب هم حجت دی. خوب کې مې وکته جبریل علیه السلام راغو د ریخمو یو ښکلې کپړه کې یو تصویر دی او ما ته وایي دا کولاو کو چې مې کولاو کو چې ګورم د ابوبکر لور د عائشه الصدیقه رضی الله عنها ما ته وایي دا به ستا په دنیا کې هم بیبي وي او دا به د ځان سره چېرته هم بوځي په زوره لږ ووایي چېرته به یې بوځي جنت ته دا دې په جنت کې هم بیبي ده دا ستا هغه جنتي بیبي ده ټولې بیبیانې جنتیانې وه خو دې باره کې ورته خصوصي دا بشارت نبي علیه السلام ته میلاو شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته پته ولګېده چې همداسې به کېږي. بیا دې ته وګورئ کم خلک چې شهوت پرست دی د هغوی ذهن صحیح طرف ته ځي که غلط طرف ته ځي دا قانون یاد پاکو ذهنونو والا په مخ کې چې یو خبره وشي د هغه په زړه کې بدګماني نه راځي او بیا خاص کر د نبي او د عایشه رضی او د ابوبکر صدیق په باره کې به سبحان الله څنګه راشي. خو چې یو سړی د ذهن نه ګندی لکه هندوان لکه یهود لکه نصارا لکه د یورپ مستشرقین ملحدین او منکرین حدیث او دا خودی شهوت پرسته نو د دوی ذهن ښه طرف ته ځي که غلط طرف ته ځي غلط طرف ته ځي فوراً بدګماني شروع کړي چې اوه ښه نو دا یې څه لکوله ای د الله بنده د نبي علیه السلام نور هم ډېرې بیبیانې وې دا یې صرف شهوت لکوله نعوذ بالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو الله د نکاحونو اجازت ورکړه او هیڅ یو صحابي تې خپله لور منې کوله هېچا تې نه منې کوله او ښکلې ښکلې زنانه موجودې وې نو که نبي علیه السلام غرض خواهش وې نو په کار دا وه چې دا د 9 کالو ماشوم یې کړی وی که نه چېرته ښکلې د یو 20 یا د 18 کالو جنۍ کتلی وی. دا د شهوت خبرې نه دي دا ذهن چې ګنده شي بیا دغه منفي طرف ته لاړ شي. بل دا نه چې خلک وایي یاره په داسې غلط انداز کې خبره پیش کوي چې دې هندوې کومه خبره کړې ده همدا خبره وایي بخاري کې ده انا لله و انا الیه راجعون. سبحان الله ته ما ته د امت مسلمه په دې څه د پاسه 1400 کاله تاریخ کې وښایه 15مه صدۍ روانه ده چې د کله نه عایشه رضی الله عنها دا حدیث ویلی دی او چا ته ویلی خپل خورهي عروه ته چا ته ویلی خپل خورهي ته دا حدیث ویلی شاګرد دی عروه
رحمه الله. او نورم درته ښیم بعضې خلک وایي دا حدیث نقل دی د هشام نه خبر وایي هشام په باره کې څه نه وایم دا وایي داسې و نه وایي پیغمبر و او نه صحابي و نه ولی الله و په قلاره کې نه د 21 صحابو شاګرد و. ته د چا شاګرد دی؟ او د چا د خورۍ زوی و د عایشه رضی الله عنها د ام المؤمنین د خورۍ زوی دی د عروه صحابو شاګرد دی. او که ستا باره کې څوک وایي چې ته خو نه پیغمبري نه صحابي او نه ولی الله او نه څلورمه درجه کې عالم هم نه څوک دی په علماو کې هم نه شماري دا خبره په تا څنګه لګي څه خوند دله درکوي که نه که تا ته څوک داسې وایي ځکه حقیقت هم داسې دی ته نه پیغمبري نه صحابي نه ولی الله او نه په علماو کې حساب ځکه د علماو یو جماعت کې ته وي نوم یې نه اخلم او تی وښکلې چې بھئی دا سړی زمونږ پې دغه دی احادیثو باره کې سړی د کور کسانو یې ته پته وه نور خلکو ته لا پته نه وه وروسته اوس خلکو ته ښکاره کېږي لګیا دی. نو د علماو د ډلې نه خو خلکو مسترد کړلې او ته را لګېږي په هشام سبحان الله وایي چوټي مو بڑی بات وړې وړې خولې او غټې غټې خبرې دا زه ګستاخي نه کوم والله العظیم دا د سلفو دفاع کوو مونږ دا د امت سلف دی. هشام وګوره چې د هغه استادان څوک دي او بیا دام وګوره چې د هشام بن عروه رحمهم الله د دې شاګردان څوک دي او ټیک ده مونږ معصوم نه ګڼو خو ستا دا جرح پې قبوله نه ده مونږ ته دا چې ته چې کومې جرح کې دا ټیک نه دي. او وګوره د هغه توثیق امام فی الحدیث هغه ته وایي ثقة ثبت حجة ټول محدثین وایي ثقه دی مضبوط دی حجت دی په باب د حدیث کې امام فی الحدیث دی. بغداد ته 3 ځل تللی دی او دغه رنګه مختلفو ښارونو ته تللی دی د علم دپاره او اخذ د علم یې کړی دی علم یې حاصل کړی حدیث او خلکو ته یې ښودلی هم دي. او دا وګوره چې دا حدیث د دنه کله نقل لی او دا مو ګوره چې آیا دا حدیث صرف د دنه نقل لی دا خو زه وروستو خبره کوم په دې باندې چې یوازې دا حدیث د هشام نه دی نقل. دین هم دا معلومیږي چې کم خلک چې دا خبرې کوي دا علم په میدان کې د دوی هیڅ کردار نشته ځکه دې غریبانانو ته دومره پته هم نشته چې دا روایت صرف د هشام نه دی نقل چې ستا د هشام سره دشمني ده او د ده نوم در باندې دومره بد لګي موږ یو بلکل دا ولی الله سلفو کې داخل و د الله نبی فرمایي زما زمانه غوره ده بیا زمانه پس زمانه او بیا زمانه بعد زمانه په کومه زمانه کې تیر شوی غوره زمانه کې که بدترینه زمانه کې. او تا چې د کوم کتاب مطالعه کړی ده زمونږ محترمه دغه د بدترینې زمانې کتابونه لیکونکي خلک دی دا د انګریزانو نوکري کوونکي خلک دی د دې تاریخ موږ ته معلوم دی د غلام احمد پرویز تاریخ د عبدالله چکړالوي تاریخ د نیاز فتح پوری تاریخ تمنا عمادي تاریخ د ملتانی مولا تاریخ هغه بدزبانه کنزلمار او دا نور چې څومره بېدینه دي د دې تاریخ موږ ته معلوم دی چې دا د دې زمانې د کمې درجې خلکو علماو د خپلو صفونو نه وښکلي او شړلي دي چې زما د دې زمانې عالم په خپل صف کې نه پرېږدي نه یې مني نه یې تسلیموي ورله علم نو ته د ده مقابله د سلفو سره کېږي مقابله تاسو نه تپوس وایي چی نسبت خاک رابه د دې خاورې نسبت د اسمان سره څه دی دې وجې نه داسې انداز اختیارول والله العظیم دا سخته ګستاخي ده. بله خبره ته دا کوم کلیر کما خبره مانه پاتې شو وایي ایندوی چې کومه خبره کړې دغه خبره بخاري کې ده سبحان الله. ته د ایندوی الفاظ نوٹ کا کلیپ یې راواړوئ ایندوه په دې الفاظو لګیا ده نعوذ بالله هغه ایندوه هغه پلیته چې د نبي علیه السلام ګستاخي کوي څه وایي ستاسو نبي ریپ کړی نعوذ بالله ریپ پیژنئ دا چې کوم تعلیم یافته کسان دي تپوس کوي ریپ وایي زنا بالجبر ته نعوذ بالله یو خو زنا یې که نه په رضا د یو زنانه سره یو ریپ مانه په زوره یو زنانه نه غواړي او دا ورسره څه وکړي په زوره وله بیزت نعوذ بالله من ذلک هندوی خو دا الفاظ ویلي د الله بنده ای خو نکاح نه دی ادا کړی او امام بخاري او عایشه رضی الله عنها وایي زما د نبي علیه السلام سره څه شوې ده
نکاح شوی دی. نکاح خو پاک تعلق دی، حلال تعلق دی. تاسو ټول عزتمن خلک ناست دي. زمونږ ستاسو ټولو په کورونو کې خویندې شته دی، زمونږ چې کوم دی لوڼه شته دی چې څوک زمونږ کور ته راشي او زمونږ لور خور په نکاح باندې غواړي، دا زمونږ عزت دی که بې عزتي ده؟ زمونږ کور یې خوښ دی که نه؟ مونږ ته په دروند نظر ګوري. ځکه زمونږ لور خور د خپل بچي او یا د رور دپاره د څه دپاره غواړي؟ نکاح دپاره. دا الله بنده چرته د عایشه رضی الله تعالی عنها نکاح دا پاکه رشته، دا مقدسه رشته، او چرته د ایندوې خبره الله نه ویرېږه. دا څه وی د الله بنده؟ الله نه ویرېږه. ایندوه خو وایي ستاسو نبي نعوذ بالله ریپ کړی او عایشه رضی الله عنها فرمایي ما سره نبي علیه السلام نکاح وکړل او رب ورته ویلي. سبحان الله. او آیا ته به د عایشه رضی الله تعالی عنها هغه د 9 کالو عمر د دې موجوده زمانې د پاپړ خوړونکو جینکو باندې قیاس کې چې د موجوده زمانه کې دا کومې جینکۍ پاپړې خوري د دې صحت او د هغې صحت برابرې؟ داسې مه کوه، دا ظلم مه کوه. او ته د هغه زمانې د علماو اقوالو ګوره. د عربو خلکو به د اوښانو پیس کل، دا ګرم دي، کجوره به یې خوړله، د دوی جینکۍ به بلوغ ته زر رسېدلې. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي ما په خپل دور کې، امام شافعي څومره وروستو راغلی دی، صحابو دور نه وروستو راغلی، وایي ما په خپل دور کې داسې علاقې لیدلي چې جینکۍ په 9 کالو کې بالغې شوي دي. جینکۍ په 100 کالو کې بالغه شي؟ اوس هم بعضې ګوره چې ګرمې علاقې شته. ماشومه به د لږ عمر خو صحت یې صحیح، صحت یې برابري او د نکاح قابلی. او بله خبره دا ده چې ته امام بخاري رحمت الله علیه ته دومره په قارې، نو پته نه لګي چې ته ورته د چا د وجې نه په قارې. هغه خو ته پته ده چې دغه ما درته ویل انګریزانو سره چا نوکریانې کړې وي، لکه غلام محمد پرویز هم مخکې انګریزانو سره نوکر و، برطانیې ګورنمنټ سره نوکري کوله. بیا چې کله ریټایرډ شو نو بیا کېناسته بل کار یې نه و، هغه هندو چې وزګار شي بل کار کوي. نو احادیثو پسې ونښته، احادیثو پسې ونښته. نو دغه کتابونه یې کتلي دي بس. او زما محترم ورونو تاسو وګورئ دا حدیث امام بخاري رحمت الله علیه یو مولوی صاحب وایي وزل یې راوړی دی، وزل یې راوړی دی، خو د دې نکاح تذکره د 9 کالو 15 ځای کې شوې. دا ورته پته نشته چې د 2 حدیثو کې ده او که 15 کې ده. مطالعه نشته، موږ ته پته ده الحمدلله دې خلکو مطالعه نشته. دا موږ علمي خبرې کوو، دا موږ ذاتي اټیکونه په چا نه کوو، ځکه دا ضروري خبرې دي. په دې کې امام بخاري رحمت الله علیه په یو ځای کې باب قائمي، کتاب مناقب الانصار، او باب راوړي باب تزویج النبي صلی الله علیه وسلم عائشه وقدومها المدینه وبنائه بها. باب دی په بیان د نکاح د نبی علیه السلام کې د عایشه رضی الله عنها سره او د عایشه رضی الله عنها مدینې ته راتلل او بیا د نبی علیه السلام سره واده. او دغه حدیث راوړی دی چې عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زما سره زه په مکه کې وم، د نبی علیه السلام رشته د 6 کالو په عمر کې وشو، او چې کله زما عمر 9 کالو ته ورسېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زما نکاح وشولی، نه زما رخصتي وشوله. دا خو ته اوس داسې لازمې چې یاره دومره کم عمر کې جینۍ دا څنګه واده شي، او چې دومره کم عمر کې جینۍ به د علماو باندې اعتراض کوي چې تاسو وایئ دومره کم عمر کې جینۍ واده جایز دی، نو بیا تاسو 9 کالو کې جینکۍ واده کوي که نه؟ دا خبره، دا سوال دی غلط دی. ته خو دا خبره خو په حدیث کې راغلی که نه؟ او د حدیث د وجې نه ته دا اعتراض کوي. په قرآن کې دا حکم راغلی چې 2 او 3 او 4 ښځې وکوي. قرآن کې الله رب العالمین کوم ځای کوي؟ سورة النساء کې الله رب العالمین څه فرمایي چې تاسو نکاح وکوئ د 2 زنانو سره، 2 ودونه وکوئ، او 3 او 4. نو راشه ته په دې قرآن باندې عمل کې 4 ښځې دي کړي دي او چا کړي دي. دا خو ضروري نه ده چې یو خبره قرآن او حدیث کې راغه نو خامخا به پې هر سړی څه کوي؟ څه به پې کوي؟ نه، دې ته رخصت اجازت وایي، معنی اجازت شته. باقي ته به حالاتو ته ګوري، د ماشومې صحت ته به ګوري، که د نکاح قابله وه خو نکاح یې که، او که نه وه نو مې کوه. دا خو یو بدیهي خبره ده. بیا داسې بېوقوفه دي بعضې خلک وایي، او دا خبره قرآن کې راغلې ده. قرآن کې الله رب العالمین د نابالغه جینۍ نکاح جایز کړی ده
چې کله د هغې عمر او د هغې صحت د نکاح قابل وي، د نکاح قابل وي، دا شرط پکې پیژنه. ګوره د الله د کتاب او حدیث سره به لوبې نه کې، ټوقې به نه کې، د قرآن او حدیث سره خندا به نه کې، دې نه به ګپ نه جوړی. دا خو د بخاري خبره نه ده، دا قرآن کی صورت طلاق کې الله رب العالمین فرمایي، آیت نمبر دی 4. او دا آیت څنګه نازل شوی دی؟ دا حدیث هم لږ وګوره، ټول مفسرین را نقل کړی دی. او ناشنا خبره دا واوره، او دا موږ غوښته چې دا واورو. ښه دی چې د بعضې خلکو د خولې نه راووته، یو کلیپ موږ واورو دی کې راووته. څه وایي؟ وایي ټول علما جمهور وایي دا خطا شوي دي، او ټول مفسرین خویه شوي. شاباش، موږ هم دا خبره غوښتله تا نه، موږ ویلې چې تر ټول امت نه خلاف روانې، خو دا نه ثابتېدله، خلک پرې نه پوهېږي، خو الله رب العالمین ستا د خولې نه راوښکله. دا زبردست کار وشو، ثبوت پروت دی اوس چې ټول امت خطا شو، ټول جمهور خطا شو، علما ټول ائمه خطا شو، او ټول مفسرین وایي خطا شوي. خو زه او زما هغه استادان چې په اردو کې د انګریز په زمانه کې کتابونه لیکلي، هغه څه شو؟ هغه حق ته ورسېده، پوه دي. او دا نور ټول امت مخکنی څه دی؟ دا خویدلی دی. وایي سبحان الله، سړی حیران شي دا بعضې خبرې د علماو سره خوند نه کوي چې ویې کړي، هغه علمي خبرې نه. بل اعتراض کوي دا آیت کې الله رب العالمین فرمایي، او دې آیت نه لاندې مفسرین سبب النزول ذکر کوي، تفاسیر راواخلئ. تفسیر مظهری، تفسیر روح المعانی د احنافو تفسیر د احنافو علما، معالم التنزیل د امام بغوی رحمه الله، زاد المسیر د امام ابن جوزی رحمت الله علیه، ابن کثیر د امام ابن کثیر رحمه الله، احکام القرآن د امام قرطبی رحمت الله علیه، احکام القرآن د امام جساس رحمت الله علیه، دام حنفی عالم دی علامه جساس. دغه رنګه نور بشماره د تفاسیر کتابونه روچت کوي، د امام رازی تفسیر کبیر روچت کا، دغه رنګه تفسیر مدارک روچت کا، او نور چې البحر المحیط د امام ابو حیان الاندلسی روچت کا، السراج المنیر د خطیب شربینی روچت کا رحمهم الله. دا ټول مفسرین ما ځان سره پوره لیست برابر کړی دی، کله چا پکاري ان شاء الله ټول یو تفسیر ورته راخلم، داسې ورته مخې تقدم چې اوس ورته ګوره د دې لاندې علماو څه لیکلي دي. آیت درته وایم اوس ان شاء الله. دا آیت ولې نازل شي؟ په قرآن کریم کې د هغه زنانه عدت ذکر په سورت بقره کې چې خاوند طلاق کړه، نزدېکت یې ورته کړی، خو په دغه وخت کې چې دا طلاق کړه دا بالغه وه او حامل هم نه وه، منه بچی هم نه و په دغه وخت کې په خېټه باندې. او دغه عدت یې ذکر کړی څه دی؟ ثلاثه قروء، درې حیزه. څو حیزه؟ چې درې ځل په دې بیماري راشي. او سورت احزاب کې بیا نورې ذکر کړي دي چې بیخي ورته خاوند اړو نزدېکت نه دی کړی، نزدېکت نه مخکې سته طلاقه کړه. او دلته ابی ابن کعب رضی الله عنه تپوس کوي، ای د الله نبی یو څو زنانه دي چې د هغې عدت قرآن کې نه دی ذکر، موږ ته الله د هغې باره کې څه ونه ویل، نه تاسو ویلې. د الله نبي ورته کمې دي؟ و یو جي هغه صغیره جینۍ نابالغه چې واده شي او خاوند ورته نزدېکت وکړي او بیا یې طلاقه کړي، د دې به عدت څومره او حیض یې لا نه راغلی. دویمه هغه زنانه چې دومره بوډۍ شوې ده چې هغه بیماري بنده ده، نوره پرې نه راځي، آیسات هغې ته وایي، آیسه. واللائي یئسن، لکه دې آیت کې الله رب العالمین دا تذکره کړې ده، واللائي یئسن من المحیض من نسائکم. او دریم چې هغه زنانه چې خاوند یې طلاقه کړي خو د هغې ماشوم دی او ماشوم لا شوی نه دی، نو د الله نبی خاموش شو او دا آیت الله رب العالمین څه کړو؟ خبرې ته فکر دی که نه؟ دا آیت الله رب العالمین را نازل کړو. په دې آیت کې د څو زنانو عدت دی؟ د څو قسمه؟ یو هغه زنانه چې دومره بوډۍ ده چې لا دغه بیماري بنده شوې، نوره نه راځي، عمر یې د صحت ته رسېدلی دی. دویمه هغه زنانه ده چې هغه په وړوکوالي کې واده شوې ده او لا یې بیماري نه ده راغلې، نه ده شروع شوې، یعنې نابالغه ده، صغیره ده.
دریم هغه زنانه چې هغه طلاق کړی شو خو حامله ده. اوس ورته ګوره الله رب العالمین څه فرمایي؟ واللائي او هغه زنانه یئسن من المحیض چې هغه نا امیده شوي دي د حیض د بیمارۍ نه، من نسائکم ستاسو د زنانو نه، من نور په حیض او بیماري نه راځي، بوډۍ د ډېره زیاته. ان ارتبتم کستاسو شک وي فعدتهن نو عدت د دې زنانو چې کله طلاق شي 3 اشهر 3 میاشتې دي. او بیا ورپسې فرمایي واللائي او هغه زنانه هغه ماشومان لم یحضن چې لا حیض او بیماري نه ده شروع شوې نه ده راغلې، که دیم طلاق کړی شي نو بیا د دې عدت هم څومره دی؟ 3 میاشتې. 2 ښځې تېرې شو، واللائي لم یحضن کې دقه داخله شوه. دریم الله فرمایي واولات الاحمال او هغه زنانه چې حمل والا دي، ماشومې په خېټه دی او طلاق کړی شي، اجلهن عدت د دوی چې دی هغه دا دی ان یضعن حملهن چې دوی به وزېږي دا خپل حمل او بچی به پیدا شي. څو پورې چې بچی پیدا شوی نه بل واده نشي کولی. د الله رب العالمین صفا خبره کوي. ټول مفسرین د دې آیت د لاندې لیکي چې د دې واللائي لم یحضن نه مراد دي هغه جنکۍ چې نابالغی او واده کړی شوي، 9 کالو عمر کې واده کړی شوي، دغه ته مراد دي. ټول مفسرین دا وایي. دلته چې کوم دی بعضې خلک شیطاني شبهات خو راچوي که نه، هغوی ښه که د دې نه مراد صغیره شي نو صغیره خو د 1 کال ماشومه می، د 6 میاشتو می، د 2 کالو می، او بیا پکې لا دا ټکې وایي د عوامو د دوکه کولو لپاره. وایي ته ووایه که نه په منبر باندې چې د 1 کال ماشومې سره نکاح جایز ده، چې وایي خلک دې په کاڼو ولي. مونږ وایو په ارام کښېنه، چلونه علماو ته مخایه. دا داسې مسله نه ده چې نن تا راوښکله. دلته ټول علماو لیکلي دي او موږ ته احادیث موجود دي او د قرآن قواعد موجود دي. ماشومه ده او په داسې حالت کې دا واده کړلی شوه، د بعضې مجبورو په وجه باندې داسې کېږي، په بعضې علاقو کې هم داسې وشي، نو دا به ته د هغې صحت ته ګورې. که ماشومه ده او هغې ته نزدېکت ضرر ورکوي نو نزدېکت به ورته خاوند نه کوي. دا خو څه لازمه نه ده چې خامخا هغه واده شو نزدېکت به ورته خامخا فرضي، فرض خو نه دی. لکه یو زنانه ده او خاوند را واده کړه، ماشوم هم نه ده، د 20 کالو ده او د 30 کالو ده، خو هغه بیماره ده، نو خاوند ورته نزدېکت کوي نشي کولی، ګزاره کوي. هغه وایي چې بس یاره صحت یې برابر نه دی، یا ډېره زیاته کمزورې ده، یو بیماري پکې ده، یا هغې له تکلیف ورکوي، یا د هغې بل یو ضرر دی، نو هغه خو جدا خبره ده. په هغې ته خلکو له ولې دوکه ورکوې؟ قرآن کې الله فرمایي چې په حدیث کې نبي علیه السلام فرمایي لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام کې چاته ضرر ورکولو نشته. بل دا ده چې کله یو انسان یو د واده فیصله وکړي او ځان ته جینۍ راودوي، نو دا په هغه وخت کې راودوي چې هغه د هغه واده قابله صحت یې د دې اجازت ورکوي. او یا کله کله داسې زموږ په دې پښتنو کې داسې ډېر واقعات شوي، یو زنانۍ لوڼه یې نه په کور کې د کار او ډېره سخته بیماره، یو زوی یې جینۍ کړي خو لا وړی، نو سوال ورته وکړي، جرګه ورته ورولي چې خیر دی، هغه زوی پوه کړی چې ته ورته نزدېکت لا مه کوه، خو زموږ د کور کې د کار څوک نشته دی، هغه خپلې خواښې سره خدمت کوي. د شوي دي که نه دي شوي؟ چېرته هم داسې واقعیت کتلي که نه؟ نو دا خو میډیکلي طور باندې ډاکټران هم دا وایي او علما هم دا وایي چې کله یو زنانه ته خو لا نابالغه وې چې د دې عمر 30 کاله او 40 کاله ولې نه، خو چې کله د دې په صحت کې یو تکلیف دی، بیماري ده، یا دې ته نزدېکت ضرر ورکوي، نو نه به ورته کوي. دا خو جدا خبرې دي، خو ستاسو ذهن فوراً ګنده دی، نو ګنده طرف ته لاړ شي. د انسان ذهن چې خراب وي هغه غلط طرف ته ځي. او په دې نکاح کې علماو د عایشه رضی الله تعالی عنها 6 حکمتونه ویلي دي. څو یې ویلي دي؟ 6. بل ورځ زموږ شیخ صاحب یو کلیپ کړی، په هغې کې یو 20 ذکر کړي وه، 6 فایدې د دې ذکر کړي علماو. او په هغې کې یو لویه فایده دا وه چې عایشه رضی الله تعالی عنها ته الله رب العالمین ذهن ډېر تیز ورکړی، دا د الله طرف نه ورکړی چې ټولو بیبیانو کې د دې ذهن تیز و، او دومره تیز ذهن چې سړی والله حیران چې ته د احادیثو کتابونه روچت کا، او هغه حدیث او هغه فیصلې او هغه احکام او فتوی چې کم د عایشه رضی الله تعالی عنها نه نقل لی، چې د خپل دور غټ صحابه ورته حیران شوي دي. په ډېرو اوقاتو کې د 2 صحابو یا د 2 ډلو د صحابو
چې یو ډله یو طرف ته ده او بله ډله بل طرف ته ده اختلاف راغلی په یو مسله کې او هغې نتیجې ته نه دي رسېدلي اخري فیصله یې په څه کړې ده چې څوک به ولیږو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته هغه به موږ له فیصله وکړي چې دا مسله څنګه ده. الله اکبر. د دې نکاح دا فایده وه او دا کله چې ماشومه عمر یې کمی دې وخت کې هغه سبق ښه یادولی شي ذهن یې برابري نو زمونږ تقریبا نیم دین د ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نه نقل نیم دین کې نقل د صحابو غټې غټې معاملې او لوی لوی اختلافات عایشه رضی الله عنها حل کړي او ورته به یې راولېږلو جواب چې نبي صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلي داسې فرمایلي او داسې فرمایلي. عبدالله ابن عمر به یو مسله بیانوله چې مثال درکړه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما او بعضې نورو صحابو یو مسله بیانوله هغه دا وه چې یو سړی دی او دغه له نه ځي دا څه ورته وایم حرم ته نه ځي خو بل کس روان دی عمرې له یا حج ته او دله د خپل طرف نه یو څاروی ورکي اوښ یا غویې یا یو ګډ چې لکه ته عمرې له هسې یم ځې یا حج له روان یې زما له طرف نه حرم ته دا هدیه ورسوه ولته الله لکه زما طرف نه د الله دپاره حرم والاو دپاره به زما طرف نه څه شي صدقه به شي. دې کې د بعضې صحابو فتوه څه وه هغه دا وه چې څو پورې دا هدیه چې د دې سړي ته حواله کړه دا حرم ته نه رسېدلي هغه پورې به په دې خپل کور کې دا ناست سړی چا چې دا هدیه لېږلې دا به خپلې ښځې ته نزدېکت نه کوي. خبره پوه شوې که پوه نه شوې مطلب یې داسې و لکه څنګه چې دا چا احرام اچولی او روان دی عمرې یا حج له او احرام یې په غاړه دی څنګه چې په ده باندې خپلې ښځې ته نزدېکت بند دی نو دا څوک چې په کور کې ناست دی خو هدیه یې حرم ته ولېږله وایي دا هم د دې احرام والا په حکم کې دا هم داسې لکه محرم دی به هم ښځې ته نزدېکت نه کوي څو پورې چې دا سروی چېرته نه رسېدلی حرم ته او بیا هلته حلال شوی نه ذبحه شوی نه. دا مسله صحابو دا فتوه ورکړه خلک د علم پخوا نه دي ورغلي ځکه عجیبه عجیبه خبرې د خولې نه راوځي. عایشه رضی الله عنها ویل غلطه ده دا فتوا دې ته علم وایي غلطه ده دا فتوا. الله اکبر. چا ورته ویلې مورې څنګه غلطه ده دلیل ویل دلیل ما سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دی. الله اکبر. دې ته علم وایي د ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها وایي ما په خپله څه وایي عایشه ما په خپله د نبی صلی الله علیه وسلم د هدیو دپاره به پړي غړل داسې دا پخوا به پړي د څه نه جوړېد هغه مالوچ او یو شي او بل شي نه هغه وړی مړی نه به جوړ وړی به مې راواخسته په لاس کې به مې غړله یو پړی به مې ترې جوړ کړو او هغه پړی به مې نبي علیه السلام به څوک به حرم ته تله نبي علیه السلام ورته ته چې زه زما طرف نه دا هدیه څه که ویسه حرم ته ورسول الله صلی الله علیه وسلم اوس هغه هدیه ملګرې کړه وبې لېږله نبي علیه السلام به کور کې مدینه کې با سره او بیبیانو ته به نزدېکت کولو. خبره پوه شوي څومره لوی اشکال یې حل ځکه دا هغه خبره وه چې صحابه خو نو خبر دا خو د کور دننه معامله وه خو یو حکم ورپورې تړلی شوی ځکه عایشه رضی الله عنها هغه حکم بیان که چې د ځان نه فتوې مه ورکوئ ځان نه فتوې مه ورکوئ. عبدالله ابن عمر ناست دی مسجد نبوي کې رضی الله عنهما د وخت لوی عالم د عمر فاروق زوی دی او داسې ځای کې ناست دی په مسجد نبوي کې لکه هغه اخري ملګری چې زموږ ناست دی عمران بی یا دا حاجي صاحب دی چې ناست او دغه اجره د دننه د عایشه رضی الله عنها او واړه دیوالونه دلته چې خبرې کېږي دلته اورېدی کېږي که نه اورېدی کېږي. دلته عبدالله ابن عمر لګیا دی یو مسله بیانوي مسله بیانه کړه وی نبی علیہ السلام چې څومره عمرې کړي دي په ذوالقعده کې کړي دي او یو عمرې په رجب کې کړې ده د رجب په میاشت کې نبی علیہ السلام عمره کړې ده حدیث بیان خورۍ دلته ناستو د عایشه رضی الله عنها هغه وی په دې حجره کې دننه ام المؤمنین زما ترور مسواک مګینه د عایشه صدیقه رضی الله عنها مسواک خوله کې کوي لګېدی غاښونه ځان له صفا کوي. الله وی ما ورته ویلې ورغم ترورې د عبدالله ابن عمر دا خبره دی واورېده دا څه وایي چې نبی علیه السلام په رجب کې عمره کړې ده نو صحابه کرام کې ډېر ادب و دا غلطې لهجې به نه استعمالولې ځکه په دې اختلاف علمي راځي خو سړی به کنځل نه کوي داسې ذاتیات دي کې نه نو هغې څه ویلې یرحم الله ابا عبد الرحمن دعا یې ورته وکړه عبدالله ابن عمر ته الله دې په دې ابو عبد الرحمن باندې رحم وکړي دنه خبره یره شوې ده نبي علیه السلام په رجب کې عمرې نه دي کړي خطا شو
داسې علم الله ورکړی داسې کمالي علم عایشه رضی الله عنها ته الله رب العالمین ورکړی نو د نبی صلی الله علیه وسلم سره په نکاح کې دا فایده وه بیا راشه دې حدیث ته چې امام بخاري بار بار راوړی یو ځای کې باب لګوي باب انکاح الرجل ولده الصغار باب دې په بیان د دې کې چې دا جایز ده چې یو سړی راولګېږي او خپل اولاد هغه واړی او په نکاح باندې ورکړي او لا بلوغ ته نه رسېدلی دغه رنګه امام مسلم رحمت الله علیه حدیث راوړي کتاب النکاح کې روایت ده په باب تزویج الاب البکر الصغیرة کې باب لګولې تزویج الاب البکر الصغیرة چې پلار راولګېږي او د هغه لور نکاح کوي چې هغه لا بلوغ ته نه ده رسېدلی حدیث راوړی دی د عایشه رضی الله تعالی عنها تزوجني رسول الله صلی الله علیه وسلم ل6 سنین وبنا بي وانا بنت 9 سنین نبی علیہ السلام سره زما واده زما د 9 کالو په عمر کې وشو امام ابو داود حدیث راوړي کتاب النکاح کې باب فی تزویج الصغار دیم په باب لګی د وړو ماشومانو نکاح دا جایز ده دغه حدیث راوړي دغه رنګه په کتاب الادب کې مراوړي باب فی الارجوحه کې بیا دغه حدیث راوړي امام ابو داود بیا چې کوم دی په بل ځای کې بیا په دغه باب کې راوړي فبنا بي وانا بنت 9 سنین امام ابو داود رحمه الله امام نسائی رحمت الله علیه دا حدیث 15 یا 16 ځای راوړی دی امام ابن ماجه رحمت الله علیه دا حدیث راوړی دی کتاب النکاح کې باب نکاح الصغار یزوجهن الآباء دا ټول دې ته سوی دا چې کوم ما ذکر کړه دا شپږ کتابونه دې ته سوی علما زموږ د امت ټول علما کتب سته امهات الکتب دا حدیث 15 هغه کتابونه چې هغې ته اهم حیثیت حاصله شپږ کتابونه امهات الکتب شپږ کتب سته چې ورته وایي راشه بیا سنن الدارمی کې وګورم دا حدیث راوړی دی او کتاب النکاح باب فی تزویج الصغار اذا زوجهن آباؤهن حدیث نمبر دی 2307 دغه رنګ دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه راوړی دی 3 ځای راوړی دی او یو حدیث دی 24152 بل حدیث نمبر دی 24867 بل دی 24397 3 ځله راوړی دی او د خلکو اس امام بخاری رحمت الله علیه سره پړه کې بغض دی وای بخاری د بخاری امام مسلم راوړی دی امام ترمذی راوړی امام ابن ماجه راوړی امام نسائی راوړی دی امام احمد راوړی دی مصنف د عبدالرزاق امام عبدالرزاق راوړی دی او دغه رنګه نور ټول محدثین راوړی ته خدا نور نه یادې صرف امام بخاری پسې نښتی معلومیږي چې څه چل دی معلومیږي چې څه چل شته هغه چل باندې وروسته تاسو ورو بیا پوهیږئ الله به تاسو ته وښیي خو که چاته الله د هدایت اراده کړي دا به نن د یو خبرې نه انکار کېږي بل ورځ د بلې نه بل ورځ د برې چا کې چې دا مرض ولګي دا لسته لکه وینا نن به عذاب قبر نه مني بل ورځ به وایي جادو نشته د جادو اثر نشته بل ورځ به یاجوج ماجوج نشته بل ورځ دا دجال مړه لاسته ته وایي دجال مړه دا نشته دا خبر بل ورځ به وایي چې دا نشته بل کله به وایي دا د مونږ ډانچه نه ده دا خو د مولیانو د ځان نه جوړه کړې الله اکبر دا مو اورېدلي که نه دا مونځ وایي مولیانو د ځان نه خپله ډانچه جوړه کړې کور کې جوړ کړی سبحان الله داسې به یو خبره ختمیږي د دې دین نه ځکه چې یو ځلې بدګمانه کړي د نبي علیه السلام په احادیث بیا ستا عقیده په ځای نه ټینګېږي کله به درته دا د دروغو فلسفه وایي چې قرآن کې الله داسې وایي او د نبي علیه السلام حدیث کې خدا راغلي موږ وایو چېرته په دنیا کې صحیح حدیث چې په صحیح سند ثابت وي والله که دا د قرآن خلاف راشي خو ته پې نه پوهېږې ته پې نه پوهېږې چې نه پوهېږې علماو ته ورشه کښېنه ورته پویه به دې کړي داسې وایي زه پې نه پوهېږم اشکال به دې حل شي ډېر داسې آیتونه چې صحابو به د هغې باره کې تپوس کوي د الله نبي قرآن کې خو الله داسې فرمایي او تاسو داسې وایي نبي علیه السلام ورته الله داسې یا به یو صحابي راغو او د یو بل ملګري نه به تپوس وکړو چې دا څنګه چلې قرآن کې الله داسې وایي نبي علیه السلام داسې فرمایي ورته تطبیق وکړلو تطبیق به وکړلو او پوه شو په دې چې قرآن او د حدیث خبره خلاف نه ده دا ستا په ذهن کې اشکال دی چې تا ته واقع شوی دی بیا په دې حدیث کې د امام بخاری رحمت الله علیه مشایخ لکه دا ټول خطا شو ما تاسو ته وختي سویل و ټول جمهور امت خطا شوی دی او ټول مفسرین خطا شوی دي او د انګریزانو د زمانې کلکټر غلام محمد پرویز په دې خبره پوه شو تمنا عمادی په پوه شو
او یو څو هغه د احادیثو دشمنان او د نبی علیه السلام د علمي سرمایې حتی کو بیزتی کوونکي دا پې پوه شو ټول امت ګمراه شو او اوس یو څو کسان پوه شو. او بل دروغ دا چې بعضې خلک وایي اول امام دارقطني را لګېدلی په صحیح بخاري 200 روایاتو باندې اعتراض کړی وښایوی دا اعتراض ده. امام دارقطني په بعضې راویانو کلام کړی او د هغې جوابونه ستا او زما په شان خلکو نه دي کړي، د هغه د میدان خلکو کړي دي. هغه ته وهم لګېدلی امام دارقطني ته. امام مسلم رحمت الله علیه او دغه رنګه نور محدثین د هغه زمانې هغوی جوابونه کړي دي. صحیح مسلم کې بار بار امام نووي جوابونه کوي، په بخاري کې بار بار ابن حجر جوابونه کوي چې امام دارقطني صاحب خطا شوی دی ځای کې. دا خو د علم غرونو ورله جوابونه کړي، تا کتلی نه دي یا به پې پوهېږي نه یا د قصده دې پې سترګې پټې کړي دي. دا خو شوي، دا ټولې خبرې ختمې شوي، حل شوي الحمدلله. دې وجې نه آیا اوس به دې خبرې له راشو چې آیا صرف دا حدیث هشام نقل کړی دی؟ راشي وګورئ د امام بخاري په دې کې 15 استادان دي چې دا حدیث ته نقل کوي. یو محمد بن یوسف، یو معلا بن اسد، بل قبیصه بن عقبه، بل فروه بن ابي المغره، بل عبید بن اسماعیل. دا ټول روایت د هشام بن عروه عن ابيه نه کوي، عروه بن زبیر نه. او دا هشام څوک دی؟ ما تاسو ته ویل د تابعي زوی دی د عروه رحمه الله. عروه څوک دی؟ عروه د چا زوی دی؟ د زبیر رضی الله عنه د نبی علیه السلام د ترورۍ زوی دی. زبیر رضی الله عنه د نبی علیه السلام څه دی؟ د ترور زوی دی. او بل طرف ته د نبی علیه السلام خینه واده د بل طرف ته څه دی؟ سانډوی هم دی، ترور زیم دی، سانډیم دی. او بل څه دی؟ په 10 مبشره کې داخل دی. دغه حالات مې درته ویل. داغه نوسې دی هشام د چا د پلار په باره کې چې نبی علیه السلام وایي زبیر زما ترور زیات جنتي، او ته وایې نه دا ولی الله دی او نه دا دی. مطلب نعوذ بالله څه شی ته جوړی؟ څه مطلب دی؟ ووایه واضح. که څه کنځلې دي په ډکي ورته وکړه که نه. موږ وایو چې د دې صحابي نوسې چې نیکۍ 10 مبشره کې دی چې دا د الله ولی نشي، پر رب العالمین مې د قسمې په منبر ولاړ یم که هېڅوک بې ولی الله شي. الحمدلله موږ داسې وایو، بدګماني مه کوه، دا سلف دي په دې پسې خبرې مه کوه. والله چې په سلف پسې چا خبرې کړې الله ذلیله کړی دی. دا امام بخاري زموږ سره نیکه نه و، زموږ ورسره رشته نه وه، زموږ ورسره څه کاروبار شریک نه دی چې په خفه کېږو. خو دا سلف دي، دا الله اولیا دي چې دې پسې چا خوله وازه کړی دا کله عزتمن شوي نه دي. یاد ساته دا الله عزتمن کړي نه دي داسې خلک. څومره چې منکرین حدیث تیر شوي، تاریخ یې ګورې، غټ غټ کتابونه یې لیکلي، 100 جلده. الله یې نومونه ورک کړي دي، الله په دې امت کې بدنام کړي، الله بې عزته کړي. واحد د عزت لاره د قرآن او حدیث خدمت. چا چې په حدیثو کې کتابونه لیکلي، والله هغه وړوکی کتاب نه دی، وړوکی تېره واخله د امام نووي بازار ته لاړ شه. 40 څه نوم یې دی؟ الاربعین، 40 احادیث والا کتاب، 40 احادیث پکې صرف لیکلي د امام نووي. الله رب العالمین هغه کتاب ته دومره عزت ورکړی چې مدرسه کې ماشوم داخل شي پیله ورته استاد کوم کتاب شروع کوي. یاد سات چا چې د احادیثو خدمت کړی د الله عزتمن کړي، چې 40 احادیث یې لیکلي الله عزتمن کړی، او چې لا به په زرګونو خدمت کړي، زرګونو حدیث را جمع کړي. الله سفر یې کړي، لوګي تندې تاریخ یې وګوره، تقوا یې وګوره، الله ته جړا یې وګوره. هغه پس خوله واځي. او چا چې د دې حدیثو خلاف لیکل کړي، اسی به تور په سپین راخکلي، پاڼې به ککړې کړي، خو الله رب العالمین د امت په زړونو کې د هغوی عزت نه دی پاتې کړی. الله سپک کړي، الله بې عزته کړي، الله ذلیله کړي. خپلو کتابونو په باوجود چې خلکو ته خپل علمیت ښکاره کول غواړي چې ما داسې کتاب ولیکو، خلک وایي لعنت 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 پته چې دومره د ګندونو نه ډک کتاب دې لیکلی دی. شاباش نه دی اخیست، څوک ورته شاباش نه وایي. ته به د نبي علیه السلام د احادیثو سره دشمني کې او د خلکو په نظر کې به سپک راولې، تا ته به شاباش میلاو شي، تا ته الله نه درکوي دا مقام، سوا د بېعزتۍ نه او سوا د ذلت نه او سوا د بدنامۍ نه. دا مبارک علم دی، والله مبارک علم. دا ټول د امام بخاري استادان څه شو؟ خطا شو. صحیح ده؟ وایي دا ټول خطا شوي. ما درته ویل 15 مشایخ دي په دې حدیث کې، او نور راویان جدا دي. د امام مسلم مشایخ پکې وګوره، ابو کریب محمد بن العلا، ابو بکر بن ابي شیبه، یحیی بن یحیی ابن نمیر، دا ټول روایت کوي د هشام بن عروه عن ابيه. اوس راشه د دوی په دې سند کې هشام راغلی، ځکه دا صحیح نه دی. هشام د صحیحین راوي دی، بالکل ثقه راوي دی، مالت الحجة ثبت حافظ الحديث. او راشه وګوره بل سند د امام مسلم سند وګوره، یحیی بن یحیی
اسحاق ابن ابراهيم او دغه رنګه ابو بکر ابن ابي شيبه ابو كريب دا ټول وی محدثين حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها. وسراشه دغه ورسره هشام نشته دي سره وسکه دي زنه اوس په کم طرف تخته دلته به هشام نشته دي سند کې ځکه ستاسو هشام سره ورانه ده پته لګي په سده وسره ورانه ده. بل سند وګوره امام مسلم فرمایي اغوي وي عبد بن حميد فرمایي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. دلته هشام نشته امام زهري دي. امام زهري کم انسان دي هغه طلع شبه د علماء نه تاسو کې کم انسان په باب د حدیث دا کم غر دی د علم. امام زهري وای ما ته عروه رحمت الله علیه دا حدیث بیان کړی دی د هشام پلار او هغه وای ما ته چا بیان کړی زما ترور ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها. او دغه رنګه د دې نور سندونه دي چې پاغي کې د هشام بالکل تذکره نشته دی. یو سند پکې دی یحیی بن عبد الرحمن ابن حاتب روایت کوي د عائشه رضی الله عنها او د یحیی بن عبد الرحمن ابن حاتب نه روایت کوي عبید الله ابن معاذ. دغه کم دی هشام دغه هشام نشته دی. دغه رنګ بل روایت دی چې هغه امام نسائی راوړی دی د خپل شیخ احمد بن سعد بن الحکم ابن ابي مريم نه. هغه روایت د محمد ابن ابراهيم نه کوي هغه د ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نه او هغه د عائشه رضی الله تعالی عنها نه. هشام بکشتا تا خو صرف د هشام روایت کتلې ته علماء ته کېنه زما په شان ځان نه طالب علم جوړ که زه د علم دعوی نه کوم زما په شان ځان نه طالب علم جوړ که ګوډې راماتې که او په ادب د علماء مخې ته کېنه چې جي په دې حدیث نه پوهېږم یا مې د منکر حدیث یو کتاب کتلی غلط شوی یم لږ مې پوهه کوي نو تا به په دې پوهه کړي تا به په دې پوهه کړي دا سره تعصب او د ضد خبرې نه دي. انسان دی خطا کېږي. ما وویل چې ته هشام نه پیغمبر دی او نه صحابي دی نه ولی الله دی نو تا ته هم خلک وایي ته خو نه پیغمبر او نه صحابي او نه څه ولی الله چې موږ به ستا خبرې منو. ته څوک بیا چې هشام څوک نه دی نو د نن سبا نیمول الله څوک خبره ختمه ده. چې سړی سلفو ته دومره سپک ګوري تا ته سړی څنګه په درون نظر ګوري. الفاظو چناو صحیح وکړه نقد وکړه علمي وکړه جرح وکړه علمي وکړه او په عدل او په انصاف یې وکړه. او کته وې چې یاره بعضې مولیانو لیکلي اخري خبره کوم بیا خبره ختمم بعضې مولیانو لیکلي که نه چې اخري کال باندې دا هشام ډېر بوډا شوی او دنه به لږه خبره یېرېدله حافظې خرابه شوې وه نو اوس بیا دا ثابته که چې په دې کال یې دا حدیث بیان کړی. تاسو ته دا حدیث آیا په دغه کال بیان کړی لږ انصاف وکړه لږ الله نه ویرېږه بیا خو به ته دا ثابتې که نه چې په دغه کال چې د حافظې خرابه شو په دغه کال بیان کړی. تا ته خو کالم نه دی معلوم تاریخ هم نه دی معلوم دا حدیث کله بیان کړی خو تش هغه تعصب او ضد او عناد دی او حدیث سره بغض دی او حدیث نمبر په نمبر ټارګټ کول دي. کله د یو حدیث په باره کې خلکو ته شک کله د بل. الحمدلله دا زموږ دین دی موږ چې ځان ته اهل الحدیث وایو. اهل الحدیث معنا الله دې موږ په رښتیا اهل حدیث کې چې حدیث د کوي موږ طلبا یو د حدیث او حدیث هغه بل ته بیانوي په حدیث عمل کوي. الله دې موږ ته د عمل توفیق راکړي او دا حدیث به دعوت کوي او دا حدیث به دفاع کوي. موږ به الحمدلله دا حدیث دفاع کوو او دې باندې علما غټ غټ کتابونه د منکرین حدیث پرد کې لیکلي دي هغه تاسو وګورئ بیا به دې پوهېږئ. دې وجې نه دا خبره یاد کړئ اخري خبره کوم ټایم مې زیات واخیسته 15 منټه زیات شو ډېره بخښنه غواړم چې زموږ شیخ عبدالسلام رحمه الله به یو خبره کوله او کتاب یې لیکلی انکار حدیث سے انکار قرآن تک دا کتاب ځان لره پیدا کړي اردو کې دی چې چا د حدیث نه انکار وکړو دا د قرآن منکر دی په قرآن نه پوهېږي دی به د قرآن سره لوبې کوي ځکه د نبي علیه السلام حدیث او شرح خو ورله نه مني خپلې خېټې نه به پکې تبصرې کوي د خپلې خېټې تبصرې یا به د بل کس تبصره را نقل کوي. نو موږ که غواړو چې په قرآن پوه شو والله چې حدیث ته به موږ ځان محتاجه کوو ځکه دا قرآن په ما نه دی نازل دا قرآن د نن زمانې په مولا یا د انګریزانو په دور کې پیدا شوی ریټایر کلکټر په هغه نه دی نازل چې هغه غلام محمد پرویز یا بلو چې انګریزانو سره منشیتوب کولو بلکې دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا قرآن نازلو. موږ به د هغوی شرح ته ګورو چې نبي علیه السلام د دې په شرح کې څه فرمایلي او عمل یې پې څنګه کړی دی. الله دې موږ ته په قرآن او حدیث کې بصیرت را نصیب کړي او الله دې په موږ له د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې موږ ته صحیح فهم د دین را نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا ملګری تپوس کوي یو ماشوم دی عمر لکه د هغې موده پوره شوې د مور په خېټه کې، خو چې پیدا شه د 9 میاشتو پوره او بیا د وفات په حالت کې د ماشوم پیدا شو، آیا د دې به جنازه کیږي او که نه به کیږي؟ بعضې علما کرام لکه کوم چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک علما کرام دي، هغوی وایي چې د ده جنازه به نه کیږي، ځکه د جنازې مقصد د مړي ته دعا چې الله یې وبخي او د ده خو ګناه نشته، نو د دعا ته حاجت هم نشته، بس بغیر د جنازې نه به دا دفن کیږي. دویم قول هغه د محدثینو دی چې دې باره کې حدیث راغلی، امام ابو داود رحمت الله علیه راوړی دی او دغه رنګه نور محدثین هم را نقل کړی چې نبی علیه السلام فرمایي والسقط یصلی علیه، ماشوم چې کله پیدا شي او په داسې حال کې چې وفات پیدا شو د مور نه مړ، په ده باندې به جنازه کیږي. اوس دا خبره چې دا جنازه به په ده باندې کیږي، نو موږ به دا وایو چې یا الله ته وبخه، هغه ګناه نشته، موږ به الله ته دا دعا کوو چې یا الله دا د دې مور پلار دپاره څه وګرځوه، ذخیره وګرځوه او د شفاعت سبب یې وګرځوه. هغه دعاګانې بیا په احادیثو کې راغلي او روایتو کې ثابت دي، نو د ده جنازه په کار ده چې جنازه یې وکړلی شي. خو جنازه کې به دا تکلف نه کوي، بعضې خلک وړوکی ماشوم به وفاتي او د لرې لرې خلکو ته جوابونه کوي او خلک په عذابوي، بس چې محله کې یو څو کسان خبر شوي ته ووایه بس زر جنازه وکړو بد دفن یې کړه. قیسې پکې مه کوه چې اوس وفات شو ماښام له ورله جنازه کې یا مازدیګر 6 بجې ورله جنازه کې او خلک هسې په عذابې او ټلیفونونه دي او میسجې دي، دا تکلفات نه په کار. جنازه فوراً په کار ده او بس بې تکلفه کار وکړه، بس محله کې یو ګاونډ خبر او بس جنازه یې وکړه. یو وایي زما زوی بیمار دی او 15 ورځو نه بېهوشه دی، دعا ورته وغواړئ، الله رب العالمین دې ورته شفای کامله ورکړي، الله دې ټولو بیمارانو ته شفای کامله ورکړي، الله رب العالمین دې د هر قسم فتنو نه زموږ حفاظت وکړي. که موږ ته ښکاري او که زموږ نه پټې فتنې دي، که موږ پې پوهېږو او که موږ پې نه پوهېږو، الله رب العالمین دې د هغه ټولو فتنو نه زموږ حفاظت وکړي. او بل آخري خبره هغه دا کومه، ما درته وختي ویلې دا د ضد او عناد خبرې نه دي. تقریبا یو کلیپ موږ ته چا رالیږلی د انکار حدیث او د حدیث باندې د اعتراض په شکل کې او د غایت باندې، هغې کې تقریبا چا چې دغه کلیپ کړی کوم مولوي صاحب، هغه پکې د 13 نه زیات ځای کې خطا شوی دی. څونه زیات؟ او کلیپ ټول دی 29 منټ او په هر منټ کې څو خطایانې کړي دي، د 13 نه زیاتې خطایانې غلطیانې دي. الحمدلله دا یو غلطي به په دلیل باندې زموږ علما کرام بیانوي انشاءالله تعالی. مختلف علما مختلف مشایخ یو طرف ته خبره به نه اوري، د نور علماو بیانات واوره چې څوک په دې فن کې ماهر دي، شپه ورځې د حدیث سره سبا کیږي او بیګا کیږي او دا کتابونه مخې ته پراته دي، درسونه کوي. هغه علماو ته رجوع کړه چې خوند له درکړي چې حدیثو کم علم دی، په الله مې د قسم دا د زړه د باغ کېدو علم دی، د ایمان د لذت علم دی، سړی به پوه شي. نو دغه ټول د 13 نه زیاتې غلطیانې او علمي خیانتونه دا به انشاءالله په نمبر راښکاره کیږي، بیا به پته ولګېږي چې یاره دا څوک چې اعتراض کوي د علم په کم انداز کې دی. الله دې موږ په صحیح دین پوه کړي، الله دې موږ نه زر عناد لرې کړي، حق پرستي دې الله په موږ کې پیدا کړي چې د صحیح دین دفاع وکړو، په صحیح نیت باندې وکړو، صفونه برابر کړي.